د افغانستان د ازادي مبارزې وتلي لوبغاړي باز محمد مبارز څه موده مخکې د روسي هیواد تکړه لوبغاړي دینیس کاناکوف ته د لوبېدو چلنج ورکړی و چې هغه هم ومانه او اوس دا دواړه لوبغاړي په راتلونکي سپټمبر میاشتې کې سره لوبېږي. د ورکړل شویو معلوماتو له مخې د مبارز او کاناکوف دا لوبه د راتلونکي سپټمبر میاشتې په 28مه نیټه د روسیې په کوربتوب ترسره کیږي. مبارز وروسته له هغه دې قوي لوبغاړي ته چلنج ورکړ چې دې لوبغاړي دوه افغانان احمدولي هوتک او عبدالعظیم بدخشي ته ماته ورکړه. اوس د افغان لوبغاړي د سختې لوبې ته په تایلنډ هیواد کې تمرینونه پیل کړي دي او په بیلابیلو سختو تمرینونو بوخت دی. باز محمد مبارز د تمریناتو په مهال وویل 2 میاشتې کېږي چې په تایلنډ هیواد کې مې تمرینونه پیل کړي دي او یا تمرینونه د تکړه استادانو لخوا راکول کېږي. زما د دې تمرینونو موخه دا ده چې د کاناکوف په وړاندې هغه چلنجي لوبه چې لرم یې ښه چمتوالی ورته ونیسم. د روسي هیواد تکړه لوبغاړی دینیس د ډیرو بریاو په خپلولو سره د ازادي مبارزې قهرمان لوبغاړی پیژندل شوی. افغان لوبغاړي باز محمد مبارز ویلي چې کاناکوف ته به په خپل کور کې سخته ماته ورکړي او د احمدولي هوتک او عبدالعظیم بدخشي غچ به له دې روسي لوبغاړي واخلي. باز محمد مبارز او کاناکوف د بدن او عمر له لحاظه دومره توپیر نه سره لري نو ممکن افغان لوبغاړی باز محمد مبارز د روسي لوبغاړي ته ماته ورکړي.